سلورم سپارہ آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آخری حصہ د سورہ ال عمران کې بیان د انفاق فی سبیل الله او د جهاد فی سبیل الله. داغي انفاق او د جهاد فی سبیل الله ترغیب او تفصیل نه بعد د 181 آیات نام د اهل کتاب یو درې قبایح مون شروع کړو. الله وی څنګه چې منافقان وګورا اغي مسلمانانو په تکلیف باندې خوشحالي نو دا رنګ د اهل کتاب يهود نصارم داسې دي. نو یو دغه قول قبیح ذکر کو چې کله نبی علیہ السلام د انفاق ترغیب ورکړي چې د الله په لار کې مال خرج کړي نو د ظالمانو خپل خبث ښکارا کو دا خبره وکړه چې ان الله فقیر ونحن اغنیا، بشک الله محتاج دی ولې مونږ مالدار یو، مطلب مونږ انفاق نه کوو. غلطه خبره وکړه. نو الله په دغه آیات کې دیله زجر ورک چې الله وي ستاسو دا خبره ما وریده دې ور سره حساب کوم. دویم خبره او دویم د دې قباحت هغه په 183 یاد کېو انکار عن الاتباع بدلیل کاذب. دوی د نبی علیہ السلام د اتباع نه په یو دروغجن دلیل سره انکار وکړو. نبی علیہ السلام ته وی مونږ ته الله په تورات کې ویلي دي چې هغه نبی به منای چې داغه قرباني او رسوځي. نو تاسو په دین او شریعت کې خو قرباني تاسو خورئ. جواب داغه داو الزامی جواب چې تاسو کوم انبیاء کرام علیهم السلام راغلیو داغي په دین کې خدا مسله و نو تاسو دای کوم منلې ده. دویم تاسو تحریف کړی دی. دا صرف د بنی اسرائیل او د پیغمبرانو متعلق تاسو ته هدایت درکړې شو. د عیسی علی السلام او د محمد صلی الله علیه وسلم باره کې دا خبره نه و. تاسو دا تحریف کو اغم ته میټاو. نو اوس د دې 185 آیات نه کل نفس ذائقۃ الموت دې کې بیا ترغیب ورکړي جهاد او انفاق طرف ته. ربط مکه سرداري چې ګوره د مضمون شروع د جهاد فی سبیل الله خمنس کې د انفاق په ضمن کې زجر ورک بخیلان ہوتا او دای قباحتونه وروړل. اوس دوباره ترغیب جهاد او انفاق ته شروع کړي. په دې آیات کې دا خبره ذکر کړي چې جهاد د الله په لار کې د مرګ د یاري نه مپریدا. جهاد فی سبیل الله کې مرګ نشته، مرګ خو چې کله د الله لیکلی په نیټه ورازي. هر نفس باندې مرګ راتلون کې دی. خو ګوده د الله په دین کې شهید شوي نو دا ډیره اعلی مرتبه ده. او الله وی مر خبر څوک سکی وګوره یاد ده کل نفس هر یو نفس نیسا والا سیز او جاندار زی روح ذائقۃ الموت سکون کې د مرګ دی. هر نفس دا به ذائقه د مرګ سکی. نفس بدن پلس روح مجموع مراد ده. په دې دوه مرګ راځي. کله چې د دې زموږ جسم نو روح پروازو کې او جدا شي نو دغه مرګي او روح چوزي نو دا هم د روح مرګ دی. نو هر یو نفس ذائقۃ الموت سکون کې د مرګ دی. هر یو نفس خان نفس کې وګوره انبیاء کرام علیهم السلام امرالل چې بدی هم وفات راځي
او دغه سي ټول نفسونو پکې راغلل. دا دلیل هم دی په وفات د انبیاء کرام علیهم السلام باندې چې انبیاء کرام علیهم السلام دنیا ته راغلي خو هغې باندې هم وفات راغلی. هر نفس یاد کړ. وانما توفون بشک پوره پوره بدر کول شي اجورکم تاسو ته اجرونه یوم القیامت پرز د قیامت. قیامت پرز هر چاته الله رب العزت پوره پوره بدله او ثوابونه ورکړي. یعنی تا د الله په دین د بولبالا د پر جهاد کړو او تا میدان کې د بهادرۍ مظاهره کړې و د الله د دین د الهی کلمت الله د پاره. تا ته به د قیامت پرز الله وایي زه پوره اجر در کوم. او اصل کامیابی داره چې د آخرت پرز کامیاب شي. ورته وګورئ فمن زحزح بس څوک چې اخلاص کړی شو عن النار د اور نه وادخل الجنة او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز یقینا دې شو کامیاب. اور کامیاب دا سړی دی چې جهنم نه یو سړی بچ شي او جنت ته داخل شي. دا فاز شو. فاز څه ته وایي؟ شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده و فرمایل وی دا فاز مطلب دی زنده‌باد شو. وی دنیا کې مونږ چغو فلان کې زنده‌باد ډنګري زنده‌باد. وی زنده‌باد همیشه ژوند دی هغه دی چې آخرت کې جنت ته لاړ شي. ا زنده‌باد. نو فاز دا مطلب دی همیشه کامیاب. نو زنده‌باد هغه سړي د پاره ویل غواړي دا نه چې تاسو د دنیا د کسانو د پاره وای. او علامہ حسین شاہ نیلوی رحمہ اللہ وہ فرمائل وی فقط فاز اس کا کام بن گیا. کار اوشو بس خلک کوئی کنه کار اوشو کار جوړ شو. نو جنت ته چلاړ او جهنم نه بچ بس کار دې جوړ شو. ها اوس بس ته زه ته ورسېدې منزل مقصود ته ورسېدې. او د سړی الا هغه روح ته سکون ملاویږي کله چې دې منزل مقصود ته ورسي چې بس زما دا منزل و دلته زره ورسېدم. نو زموږ د ټولو مسلمانانو منزل آخرت او جنت دی. هر یو دا خواهش لري چې جنت الله مال راکړي. نو فقط فاز دا خلک چې د الله په لار کې جهاد کوي انفاق کوي. پاتې شدا د بل جمله کې ورپسې د دنیا خصاصت ذکر کړي. د ژوند د دنیا چې تاسو په دومره نازونه کوي تاسو ورپسې دین پرېښی دی قرآن هم پرېښی دی او تاسو د الله عبادتونه پرېښي دي. دا څه شی دی؟ د دنیا حیثیت وګوره. ومل حیات الدنیا او ندی ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی. دنیا ته سامان د دوکې وي. دنیا نه ده مگر سامان د دوکې دی. اسی نمایش ته دوکه ده او ته پې دوکه شوی. متاع د دوکې سیس ته وایي سامان د دوکې. بے وفا چې هغه چا سره وفا نه کوي. تاسو ګورئ په دې دنیا کې دنیادار خلک ټول ټایم دنیا له ورکي چې یاره زما پیسې زه ډېرې وګټم زما بینک بیلنس ډېري زما ګاډي موټرې بنګلې ډېري سټیټس می خدای ز دغه په کار را نه شي اورس په مرګ راشي اور ستې پاتې شي. هر یو کس وی دا هر څه زما دي خو چې بیا ګورې بل رزغني هغه بیا زوی راغلی هغه وی هر څه زما دي ام بیا لاړ شي نو بیا نو سې راشي دا سلسله نه ختمي. دا دوکې سامان دی لکه سړی سره دوکه وکړي که نه ته دا زما دي او پیسې محنت ته موله ټول عمر وکړي او اخر کې تا په ځای پرېږدي دا هر څه وي او ته ترې لاړ شي مړ شي نو دې باندې زړه مه لګوه. ښه دا دوکې سامان دی دا به تا ګورې دلته پاتې کوي. ځوان هوښیار هغه دی چې هغه خپله ځواني د الله کتاب سره تیره کړي د الله په کور کې په عبادت باندې تیره کړي. ځوان هغه هوښیار ځوان نه چې د لارو کوڅو کې ګرځي یا هغه مدرسې ته نه راځي قرآن له نه راځي وخت ضایع کوي ځان له. یا ځوان هغه هوښیار ځوان نه دی چې هغه ډګریانو ته کار ویلی دی
او یاره زما شپه ورځ ټیوشنې دي او کلاسونه مې دي او دا دي او هغه دي. تا نه به قبر کې دې ډګریانو تپوس نه کوي ښه چې هلکه تا کومه ډګري اخیستې وه، تا له انګلیش درځي او که نه درځي، د دې تپوسونه نشته. تپوس چې کېږي قرآن متعلق به کېږي، قرآن دې ویلی او که نه، عمل دې پې کړی او که نه. نو دا اوس هوښیار ځوان هغه دی چې هغه دا ټول کارونه شاته غورځي او قرآن له راشي. کمقل ځوان هغه دی چې خپله ځواني هسې فضولیاتو په روډ ماسټریانو باندې خرابه کړي. دا ځوانانو وګوره په دې لارو کې فضول ګپ شپ به لګوي او ګنټو ګنټو به ولاړي او فضول محفلونه خبرې اترې او موبایلو باندې باختئ، بلا وخت ځان له خرابوي، ځواني خرابوي. هوښیار ځوان هغه د وخت پابند دی، د جومات مدرسې په وخت کې هغه هېڅ هم نور څه نه کوي. اته پته چې دا خو زما نقصان دی، زما فایده په الله په کتاب سره په جومات کې ده او دې کې به ستا دنیاوي زندګي هم ښایسته وي او هغه زندګي هم دې ښایسته وي. الله وایي نه دی ژوند د دنیا مګر دا خو سامان د دوکې دی. او لتبلون خامخا په تاسو به ازمایش کولی شي فی اموالکم، ستاسو په مالونو کې، وانفسکم او ستاسو په جانونو کې. دا همغه ترغیب دی. ګور الله رب العزت امتحانات راولي په دنیا کې په مال او په جان باندې. مال الله درک نو الله ګوري چې ته زما په لار کې خرچ کې کنه کې. جان الله درکړې دی نو ته جهاد کې او کنه کې. پیغمبر وی راځي جهاد لزو نو ته الله ګوري چې تر جسم کړه کو نه کړه. تاسو د دین د پروګرام موقع ده نو دې کې الله موتا ګوري چې ته مالی قرباني کې کو نه کې، ته جانی قرباني کې کو نه کې، ته دعوت کې او کو نه کې. نو دا الله ګوري ازمایش کوي په موتا سو باندې. کم ملګری چې خياري هغه چې ووري چې لکه دا دعوت دین د خلک راوستل د خو زما فائدہ ده. دا خو الله ماته په قرآن کې ویلي چې زه به تاسو ازمایش کوم. هغه بیا دعوت کوي. مالی قرباني نه هم شاته کېږي نه، هغه د وس مطابق مال هم خرچ کوي. او ګوره په دې مال او په جان کې دوه قسمه امتحانونه دي، کله تکوینی ابتلا او امتحان او کله تشریعي وي. تکوینی دی ته وایي چې بعض اوقات الله د سړي نه مال والی او امتلا او ازمایش راشي. نو کله صحت کله بیماری وي، نو کله غریبی وي، کله مالداری وي. دا الله رب العزت راولي. پر حال کې وته شکرمند او د الله دین بنا پرې دی. دا نه چې 2 روپے د لراله یا چې توحید او معمولی رااله او ته کې بیا قرآن پرې دی. استانه بل غټ بیوقوف بیا نشته چې د دنیا یو سیس پسې چې تا ته قرآن وي چې دا دوکه ده، تا بس د الله کلام پرې خو. زه اکثر د ملګری ملاوي کې راځي نو ما ته خپل کارګزاریانې وایي یاره جی به زما خو فلانکي ځای کې یو کلاس دی، څوک وایي یاره جی زما دکان دی، څوک وایي یاره جی ټیوشن مې دی. زه ورته خاندم چې هلکه ته یو معمولي ټیوشن یو معمولي کلاس دپاره غټ د الله کلام پرې دی. الله ګوره داسې ذات ته هغه هر څه ګوري، دا به تا ازمایش کوي. تا ګوري چې ته زما د کلام له وخت ورکې او که نه د دنیا دغه کتاب له وخت ورکې. نو دا ازمایش وي، په دې کې به ځان کامیابۍ ته به هغې له وخت بدل که، خو د الله د کلام وخت مه بدلوه. هغې له څه منصوبه بندي وکړه، رستو که، خو دا مه رستو کوه. ځکه قبر اشر کې به دا ستا په کار راځي، هغه به دې په کار نه راځي. ګورې په دې قبر کې چې کله یوازې کېږي که نه نو تا سره به څوک ني، صرف دا کلام د دې ویل دا به تاله فایده درکوي. دا به ستا ملګري هلته ته به نه یارېږي. او که نه دا دې نی ویلی نو هغه تورو تیارو کې به یوازې پروت دی او څه غذابونه وایي. دا خو مرحلې دي آخرته پورې. نو دا بیوقوف خلک څوکي هغه نعوذ بالله د الله کلام اپریدي او خپل مصروفیات له وخت ورکړي. نو ګورئ د دنیا چې څومره کارونه دي د الله د کتاب نه بعد وي، د الله کتاب اول. نو دا تکوینی ابتلا الله راولي. کله تشریعي ابتلا، تشریع دي ته وایي چې مال یې درکړی دی نو الله ګوري چې ته خرچ کې که نه خرچ کې، دې نه زکات ورکې که نه ورکې، دارنګ قربانی حج وغیره کې که نه کې. د نفس امتحان دا چې جهاد الله وایي ته کې که نه کې، دعوت کې که نه کې،
په دې کې تکلیفونه راځي ته برداشت کې او کنه کې د امتحانونو به راځي ښه الله وایي ولتسمعن خامخا تاسو به اورئ من الذین دای کسان نو دل کتاب چې ورکړی شوی د ورته کتاب من قبلکم ستاسو نه پخوا ومن الذین دای کسان نو به مور اشرکو چې مشرکان دي اذن کثیرا هغه بدر ډېرې بل اهل کتابو او مشرکان نو ډېر بدر دی اورې په دې دعوت پلاره کی تاسو چې کلم دعوت چلا ورکوي د دین په خدمت کې اخته ہے نو مخالف به تاسو پس خبرې کوي نو الله وی د دې پروا بنه کی داسې نبی علیہ السلام به هم چې کله دعوت کولې نو خلکو به خبرې کولې نو دې دعوت پلار کې د امیانو مولیانو بدر دی اورې کوم چې باطل پرستی تانه به څوک درکې الکه مړه توس مولا شوي تبوا قرآن ته خلق رابلی نو تا ته بولټوي مړه پرې د واستو هم د سي پلان کې وی کنه تا چې دا کارونه کول نو لکه کومه سکړی می خو ما باندې الله رحم وکما توبه وستا خو زه واست خیر خوایم تاسو قرآن ته رابلم نو داسې خلق به مرضی تعالی مخلا داسې خبره برته کوي تب ګوري برداشت ځان کې پیدا کې دانا چې تر غیره تانو نو یریږي او متاثر شي تب متاثر کیږي نه تب نورم خپل دعوت کې جان پیدا کې زموږ د پیغمبر نه لوی سړی سوکو هغه سونا د ټولو پیغمبرانو سردار او ډېر عظیم شخصیت د الله حبیب هغه چا پرې خنه دي چاو د ساحر ویل دي چاو ته مجنون ویل دي کمه کمه تانه وته ورکړې شوې د پکانو دغه جسم مبارک اشتلې شوی دی چته خبره پرې خنه ده دعوت پرې خنه نه چې دا غوځنه کومه او د نه ویل چې زه په حق یې موږ ماتره تکلیف ولې رسی دا الله ابتلا کوي داسې امتحانات پر راځي پتا باندې توکل کی تا خو الله دغه امتحان وخت کې تا ګوري چې ته څومره وبو کی او یو ملګری چې سستی هغه خوې او یې رب پلان کې خوراته داسې وي ما دا دعوت ورکو هغه ته بدر دې شروع کړي ما ته نمونه واغسل سو کوئی ما پوسټر لګاو ما ته فلان کې دسی وي دا بټول ته برداشت کې علي بتاره تای جوړیږي او د دین خدمت په الله تعالی درکې او کنا ستادغه سي یرا پتاي کی او تا کې منافقتي او ته یریدون کې نو بیا ګوره د دعوت کار نه شو کولې د ته بسینه ډېر وګد ساتي او لوی ساتي الله وی بدر دې ودا خلق ډېر وي خطبه برداشت کې امام بخاری د آیات په تحت کې یو حدیث راوړی دی هغه وی نبی علیہ السلام یو ورځ صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه داغه عیادت د پر روانو بیمارونو داغه بیمار پرسی کوله نو په سورلې باندې کې نه است روان دی په از باندې نو په دې دوران کې مشرکان یو ځای کې ناشتي او دا اولین دور دا مدینه لا بدر غزوانه وشوي او عبد الله ابن ابي بن سلول منافق اغم له ایمان ظاهر کړي نو دغلت ناستو نو چې نبی علیہ السلام را تیرېدنو په دوی ور تیر شو د نبی علیہ السلام دا غسغه دوړي په دوی ورلې او نبی علیہ السلام دوی ته ودرې درا کوشو یو خو دوی ډیر بدر دوی هغه دوړي مونږ په ورلې چې دا ولې رالي او دویم نبی علیہ السلام دوی له د اسلام دعوت ورکړي چې اسلام تراشه نو عبد الله ابن ابي بن سلول منافق ته زموږ متنګ موږ ستاسو دعوت نه منو او سنور نعوذ بالله بته ردی وي نو دغه بابت کې ورست بیا الله د آیات رو لګو ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب تاسو اوره د اهلي کتابونه من قبلكم جغستا سن بخو ومن الذين اشركوا اذن كثيرا دې مشرکانو د خلینو ډېر باز ردی اوره پروا به نک پیغمبر ول دعوت ورک او دوی چې دا خبره کړي بعض صحابه دوی سره لاندې وتل نبی عليه السلام منع کړ چې خاموش شي بس دا خو نه پوهې دی لګیا وای وګوره دې ټایم کې به د قصید برداشت مظاهره کوي یو سړی ته زیاتی خبره مو کې د دین په لار کې نو تا ته الله اجر درکې پرې دغه سی وای که هدایت قسمت کی خراب شي کني نو بس پرې ده ستاد صبر الله واستا په حق کې فیصله کوي نو نبی علیہ السلام بیا روان شو وګوره پیغمبر خلکو نه دی پرې خدا سی بدر دی ویلي تا ته خو مونږ کو چوي نو سنت ورا ژوند دی کې په دې خوشاله شه ور د دین په لار کې چې تا ته چاسو نه وي
او ته بالکل چوپې او ته چار څه ټیک روان دي نو دینه معلومیږي چې ته حق نه وای که حق وای نو تکلیفونه برازي مسلې برازي ښا وان تصبروا کو تاسو صبر وکړو په دې تکالیفو وتتقوا او تقوا می اختیار کړه نو فإن ذلك من عزم الامور بشک دا خود په خو کارون ندي ورخه چې تقوا صبر مو کو تقوا می اختیار کړه نو فإن ذلك من عزم الامور دا پاخه کار دی دا د پخو کارون ندي صبر او تقوا دا دو صفات یاد کړه ښا دا دو صفات د په هر دای کې پکار دي صبر برداشت تقوا د ګنا نه ځان بچ کول کم دعوت بل ورکې نو چې خپل په عمل کې دا چې د کینو فإن ذلك من عزم الامور نو بهرحال دا ترغیب و انفاق او جهاد ته ورپسې وایي د خذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب در دې دریم قباحت د اهلی کتاب و دی دته وایي کتمان بالآیات دا اهلی کتاب وګوره یو خو د پیغمبر د اتباع نه انکار کوي او دغه څه ګوره بدرت وایي نو بل دا چې حکم پټي آیاتونه د الله پای کې کتمان کوي وګوره د دین الله وعده غسي ور دي اهلی کتابونه د انبیاء کرام علیهم السلام په زبان باندې یا په کتابونو کې چې تاسو به حق بیان کوي د الله د کتاب نه نو د خلکو سوکړل حق بیان پرې خو عمل په کتاب پرې خو الټه په دنیا اصل اول شروع کړل خدای حال وګوره وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ وَقْتِ اللَّهُ غَسْتِ وَوَعْدَ دای کسانو نام اوتل کتابه چورکړې شو ورته کتاب لتبیننه خامخا تاسو به ضرور وضاحت کوي د دې کتاب لناس خلقو ته لتبیننه واضح ودا بیانوي خلقو ته اور الله د دې اهلي کتابونو د پخوا دا غستې وا چې دا به صفا صفا بیانوي اوتل کتاب کې صرف يهود نو سارا مراد نه دي بلکې دا امت ولم ته مراد دي موږ نه الله وعده غستې دا چې دا الله کتاب دی نو دا تاسو سره وعده شو دا چې د څنګه حق وره دو نو دغه څه به بیان کې ولا تکتمونه تاسو بنه پټوي دا وګوره دا و پټوي نه بیان به صفا کوي او پټول بني دلته تفسیر روح المعانی ول لیکلی دي باب الاشارات کې وی اشاره الى العلماء مطلقاً پدې کې ټول علماء ته اشاره ده چاله چې الله علم ورک نو دی به د خپل علم حق دا کی چې دی به صفا خبره کوي پټي بنخه دارنګ تفسیر فتح البیان کې دا لیکري چې کل من اعطاه الله علما من الكتاب اي كتاب كان فهو داخل في هذه الايه وی هر هغه څوک چې الله ولا علم د کتاب ورکی اچ کوم آسماني کتاب مو یعنی په خوا توراتی جلوس قران دی نو وی دا داخل دی په دې آیات کې مطلب دا چې علم الله درک قران ته الله عزت نو صدا پټه نه ګوري تب حق بیانې خلکو ته صفا خبره وکي دا ټول ته مراد دي او دارنګ بیا تفسیر کبیر والا وای وکل من لم يبين وكتم شيء لعرض فاسد وجر منفعه تقيه خوف وبخل داخل هذه الوعيد وی هر هغه څوک چې هغه دغه سی واضح بیانونه کو او د دې کتاب نه څه خبره پټکړه حق بیانولو د پټکړه د سره پر لعرض فاسد د سیو دنیایي مفاد د پاره دارنګ سم منفعت د پر څه فائدہ ما حاصل شي او یا یارید د یاري نه چر پلان کې به خفشي کو زه د حق خبرو کوم پلان کې به ناراض شي پلان کې سه برانه بیا خفشي یا با شکرانه امامتي واخلي بعض خلکو دا مسلې وي یا بخل پکې کوي دوی په دې آیات کې دا ټول داخل دي دا ډېر ښه خیات د خلکو بارکی اوس ګوره موت تر حق پته ولګي دا نو ګستا سرم کو کټ کی حق و بیانې او د باطل ملګرتیا باندې کې او حق په پټه نه دا وی دې آیات مطلب دی خام او دارنګ جامع الصغیر کې علامه سیوطی موي دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ابن عباس رضی الله عنه روایت بما عطاه الله
عالم علما الا اخذ عليه میثاق الله یکتمه. وی الله یو عالم لیلم نور کوي مگر دا الله دنه وعده اخلي چې دا وګوره پټه نه. عالم سره علم دا د الله وعده ده چې دا به صفا بیانې او په دې کې به کتمان د سره نه کې. دا اوس هر عالم په باره کې دا خبره ده. او بیا حدیث کې پیغمبر نور وضاحت کړی دی، من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار. چانه دا علم په باره کې او خبره تاسو شو د خو ورزي او د پټکړه نوی د قیامت پورز د اور واګي والله د تواچي او راکا کی چولې دې مسله پټوله یا مسله کې غون غون جل جل کوي صفا خبره نه کوي یره جی دام ټیک ته دام ټیک ته دا نه وي چې دا ټیک ته دا غلطه ده، بس خبره صفا کوه کنه دې ارچا خانی ورګه چې دیم خفنه شو دیم خفنه شو هم خفنه شي نو ګول مول خبره کوي. دا د عالم شان نه دی و صفا خبره کوي. د ابو هريره رضی الله عنه مبارک راضي هغه چې بکمه خبره کوله نغبوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سي فرمایلی دي او هغه مکثر فی الحديث ډیر زیات احادیث داغه نقل دي. نو چا وته ویل کراته چې کوم خبره کوي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي ناغه ورته هاو کنه تاسو خو به کارون روزګارون لاړې زه خو به ټول رس پیغمبر سره ناستو نو ماته زکه ډېری خبره د پیغمبر یاد دي او بیا وی کدا یاد په قران کې نه وي چې ګوره د اهلی کتابونو الله دا وعده غ سوچ صفا به بیانوي پټوي به نه نو ما پتا اوس یو حدیث هم نو بیان کړ وسش مطلب دا چې دا زه بیانوم د دې یاد د وجه نه د آیات ولستو چې الله ویلي دي حق په بیانې پټه به نه نو خبره باندې پټه ښا دی اهلی کتابونه چې دا وعده واغسته شدي سو کړلو ګوره فنبذوه بذو اغرزو دا کتاب وراء ظهورهم اغرزل دا وعده دی وراء ظهورهم شاتر شاګانو خپل وشتر وې غست به په دې کتاب ثمنن قلیلن عوض لګو دنیا لگا شات غرزول نه مراد عمل پرې خوسته عمل په پرې خو خلک وایي کنه خبر د شات او غرزول مطلب دا چې تا په اډو عمل نه نو دوی د الله کتاب شاته غرزو. دا سوره بقره 101 کې هم داسې تیر شوی دی ښا او الټه په سمن قلیله دنیا په اصلول شروع کړل قیمت په اغسته نو فبئس ما یشترون ډیر بد هغه چې دوی اخلي الله ډیر بد کارمو د دې امت هم د آیات شامل لخوا قران باندې پیسې ما اخلا قران صفا مفت بیان کا او په دې عوض مطلب کوله چانو بل عمل په کولا نه چې تش خبرې کې او عمل کې دي سني او لا تصبن الذين غمان مکه او پای کسانو یفرحون چې خوشحالي کی بما پاغه سبحانه تو چې دوی کوي دوی سکه حق پټول دا هم د یاد سره ریلیټډ دی دا د فتوا هم دا دوی چې کله د ویلی شو چالک تاسو حق پټوي په الله په کتاب پیسې اخلي وعده ماتوي جلکم خو اهلی کتاب هم پسې ولې خبرې کوي په کار چې زموږ تعریف وکي جواب الله رو لګي چالک اسد تعریف کارو کینو تعریف بمو کو تاسو ټول غلط لګیاي تعریف لایک کار هم کړي نه دي نو یک ګمان مکه پای کسانو یفرحون چې خوشحالي کی بما په سبحانه تو چې کوي سره حق پټول دا کار کوي نو ويحبون دوی خوخي ان يحمدو چې د دوی تعریف وکړي شي بما په کار لم يفعلوا چې دوی د سره کړي نه دي سدي کړي نه نو ستا تعریف څنګه وکړو تاسو ټول عمر حق پټ کړي د حق خلاف هم کړي دي دا هر هغه بدعتي تم وای چې څوک حق پټي ښا اتو اتیان د پمانه د فعال دي تفسیر سراج المنیر والا وای اتو من کتمان الحق بما اتو هغه چې دوی کوي یعنی حق پټول تاسو کار خدا دی او سکار تعریف لایق هم نه دی کړه وای چې ویکو نو فلا تصبنهم بس ګمان مکو په دی په حفاظت من العذاب د خلاصي د عذاب نه الله وی دې ز پرېده منا ته په ګمان مکوا ولهم دی د پارشتا عذاب علیم عذاب درناک دردون کې عذاب باور کوم چې دی ګور ټول عمر دغه سکارونه کړی دي همیشه د حق خلاف کړی دي او حق پټ کړی دي نو دردون کې عذاب بدیل زور کو نو دا دې پورې د دې دریم قباحت او کتمان بلایات ان شاء الله دې پورې مضامین د سورہ ال عمران ختم شو بیا ته تمه ده سبا نا بل سبا منګل پر زومو سورہ ال عمران ختمو دعا هم کو او منګل پرز بیا عمومي اجلاس هم کیږي د پروګرام حواله سره نو ملګری ټول خپل حاضری بیا
यकीनी की मंगल पोरस अल्लाहुम्मा सल्लि अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला व बारिक अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका अल्लाहुम्मा सना क़िवतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह सा कलाम हुई पदीदा अमल तौफीक राखी कुरान माने अल्लाह ज़मूला पोहरा नसीब की अल्लाह रदी मजलिस के सुनो मलगरी दी दर्स कुरान तनास्ती टोल रदी बदले समरी वर की बीमारान अल्लाह शिफा वर की जैसा हाजत अल्लाह ते पूरे की रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन।